دوستانو ما په سلګونه سیویانې او رزومیانې بررسي کړي په اکثرو کې دغه 14 اشتباهات وي دا 14 هغه اشتباهات دي چې ما د سیویانو څخه پیدا کړي تاسو سره شریکوم که تاسو سیوی جوړول غواړئ نو دغه 14 اشتباهاتو ته توجه وکړئ او هیڅ کله دغه اشتباهات تکرار نه کړئ لومړی د رزومي معلومات ګډ وډ وي اکثر سیویانې چې زه ګورم لولم معلومات ګډ وډ وي دغه رزومي یا دغه سی وی دغه شخص نسی پرزنټ کولای په ښه شکل دغه شخص نسی معرفي کولای کله یو ځای کې یو معلومات اچولی بل ځای کې بل معلومات اچولی وي د اول څخه تر پایه پورې دغه معلومات یو له بل سره تړاو نه لري ان ډېر ګډ وډ وي دې ته توجه وکړئ چې باید ستاسو سی وي ډېر معیاري واوسي دوهم د رزومي او د موقف ترمنځ ډېر واټن وي ډېر ستر توپیر وي دریم د اړیکو برخه ده د اړیکو په برخه کې یا کانټاکټ انفارمیشن کې خلک غلط ایمیل ادرس لیکي غیر مسلکي ایمیل ادرس لیکي مثلا prince@gmail.com یا king of the city یا lovely boy دا چټیات مه لیکئ رسمي اداراتو چې کله تاسو خپل استادونه لیږئ لطفا خپل مکمل منظم نوم په اساس چې تاسو ایمیل جوړ کړی هغه ولیکئ مسلکي ایمیل ولیکئ غیر مسلکي او غیر معیاري ایمیل مه لیکئ خپل موقعیت سم ولیکئ او خپل داسې یو تلیفون شمیره ولیکئ چې کار وکړي او تاسو ورته لاسرسی ولرئ څلورم په رزومي کې غیر ضروري معلومات لیکل دي اکثر رزومیانو کې چې زه ګورم د پلار نوم د نیکه نوم اصلي استوګنځی واده دې کړی سنګل مایرډ او یا هم ستاسو مذهب ستاسو نشنالیټي ستاسو مورنۍ ژبه دا معلومات اضافي دي دا مه لیکئ ستاسو د سی وي اندازه او حجم زیاتوي او غیر ضروري معلومات دي پنځم ابجکټیو یا د سی وي سمري ده اکثر زموږ ځوانان د نورو څخه کاپي کوي او دغه ځای کې پیسټ کوي دا چې تاسو پیسټ کوئ ستاسو ابجکټیو یو رقم وي او سی وي بل رقم وي د ابجکټیو او د سی وي ترمنځ توپیر وي ستاسو ابجکټیو باید 2 الی 3 جملې واوسي ولې دا 2 الی 3 جملې ستاسو مکمل سی وي باید پرزنټ کړي او ستاسو هدف او د سی وي مکمل هغه سمري پکې تشریح شوی واوسي شپږم په سی وي کې املایي او ګرامري غلطي دا ګوره ډیره مهمه ده د ځینو کسانو نوم غلط وي د ځینو کسانو د موقف نوم غلط وي یا تاریخ سم نه لیکلی یا کله چې جاب ډسکرپشن لیکي ګرامري ستونزې لري دې ته ډېر دقت وکړئ ستاسو سی وي ستاسو د شخصیت استازیتوب کوي اووم په سی وي کې انځور اچول دوستانو په خپل سی وي کې انځور مه اچوئ ایچ آر منیجر ستاسو د تصویر په لیدو باندې تصمیم نه نیسي او اکثره رزومیانې یا سی ویانې د آنلاین ایچ آر اپلیکیشن ټراکینګ سیستم په واسطه بررسي کیږي هغه سیستم ستاسو اسناد او رزومي بررسي کوي شارلس کیږي بیا تاسو ته زنګ وهل کیږي اتم تاسو په سی وي کې دومره د دروغ ویلو حق لرئ چې کله تاسو نه پوښتنه کیږي تاسو باید هغه ثابته کړئ چې هغه رښتیا وي دلته اکثر سیویانو کې دومره غټ دروغ لیکل شوی وي چې کله بیا په انټرویو کې پوښتنه ورنه کیږي چې په دغه برخه کې تا کار کړی او یا هم دغه ځای کې تا دغه متن لیکلی د دې معنا څه دی او یا تشریح بیا تشریح کولی نشي او یا ثابتولی نشي یعنې تاسو ته وایم دروغ ووایئ ولې د حد نه ډېر دروغ هغه چې شهکار دروغ وایي هغه مه وایئ نهم د تجربې په برخه کې چې کله تاسو جاب ډسکرپشن لیکئ نو اکثره ځوانان په خپل ریسپانسیبلیټیز باندې ډیر فوکس کوي چې دغه کارونه ماته سپارل کېده ولې په نتیجه او یا هم ریزلټ باندې فوکس نه کوي چې په دغه موقف کې زه وم دغه کارونه مې ترسره کړل او دا کارونه مې کوو یعنی د ادارې لپاره دا ډیره مهمه ده چې ستا د وظیفې لاسته راوړنه څه دي هغه کوم کارونه دي چې تا ترسره کړي او نتیجه دې اخیستی چې دا خلک قانع سي او تا مقرر کړي نو تاسو د تجربو په برخه کې ډیر په مسؤلیتونو باندې فوکس مه کوئ په لاسته راوړنو باندې فوکس وکړئ لسم په سی وي کې د غیر ضروري علایقو لیکل دي ولا مثلا زه فوټبال سره علاقمندي لرم زه ټینس سره علاقمندي لرم زه والیبال سره علاقمندي لرم یا زه غسې نور موارد چې ستاسو په وظیفه باندې هیڅ
منفي یا مثبت تاثیر نه لري دا مه اچوئ یوازې هغه موارد واچوئ چې ستاسو پر وظیفه باندې مثبت تاثیر لري مثلا که زه د کمیونیکیشن موقع لپاره اپلای کوم نو زه وایم چې زما علاقمندي دا ده چې زه ډېر لیکل کوم یا زما علاقمندي دا ده چې لویو غونډو کې زه باید فعال اوسم خبرې وکړم یا زما علاقمندي دا ده چې زه باید د رسنیو سره په تماس کې اوسم دا علایق په زما په موقف باندې تاثیر لري مثبت تاثیر لري ولې که چیرې زه ولیکم چې زه د فوټبال سره مینه لرم درسته فوټبال یا فټنس سره زه علاقمندي لرم دا ستا په موقف تاثیر نه لري داسې علایق ولیکئ چې ستاسو په موقف باندې مثبت تاثیر ولري یولسم د دندې پورې مربوط الفاظ او کلمات لیکل دي ګورئ په اوسني عصر کې سی وی او رزومې د افرادو په واسطه کم بررسي کیږي ولې د آنلاین اپلیکیشن ټراکینګ سیستم په واسطه ډیر بررسي کیږي او دا ټراکینګ سیستم ستاسو مهم کلمات راپورته کوي هغه کلمات بیا ګوري چې د موقف سره څومره تړاو لري بیا ستاسو سی وی شارلس کیږي یعنی کله چې تاسو موقف ته اپلای کوئ د موقف پورې مربوط کلمات الفاظ په منظم شکل یعنی پروفیشنل کلمات په خپل سی وی کې ځای په ځای کړئ تر څو آنلاین ټریکینګ سیستم هغه پورته کړي او ستاسو سی وی شارلس شي اکثره سی ویګانې چې ما بررسي کړي دي بدبختانه دا ستونزه لري پروفیشنل مسلک پورې مربوط او موقف پورې مربوط کلمات او الفاظ پکې نه لیکل سوی بیا شکایت کوي چې موږ نه شارلس کیږو دولسم خپل سی وی د انځور په بڼه خلکو ته مه لیږئ او یا هم ځینې کسان داسې کړی وي چې سی وی پرنټ کړی وي بیا یې سکین کړی وي سکین خلکو ته لیږي دا غیر معیاري دی دا کار مه کوئ دیارلسم ډیره مهمه ده ستاسو د سی وی فارمات باید ډیر پروفیشنل واوسي ګډ واټ رنګارنګ یا د حد نه ډیر ګرافیک کارول دا ستاسو په سی وی باندې نیگیټیو یا منفي تاثیر لري ستاسو د سی وی فارمات ډیر باید پروفیشنل واوسي که چیرې غواړئ چې پروفیشنل سی وی تاسو ته ولیکو نو له موږ سره په اړیکه کې سئ کارپو میکس یو ریډي ټو ورک کارپو تاسو کار ته چمتو کوي